لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی بجلی چلالش دا لوٹ شرنگ راشی پا سوری باندے ناستی گزارا نکیگی نو دا اللہ دا نعمتون دا اللہ پہ اختیار کی دی دا اللہ دا توفیق ندی نو چه سوک دوئی پا اول کے دا ڈوڑے دا بو ہر نعمت چه اللہ در کی بسم اللہ دا بسم اللہ گوڑے رفیدیم دی حدیث پاک کی راضی چه دا ڈوڑے پا اول کے سوک بسم اللہ لفظ اوئی دا ڈوڑے کے شیطان بن شرکی گی شیطان بن شرکی گی یوزل نبی علیہ السلام مبارک دعوت تا ڈوڑے تناستو صحابہ مرسلناستو ڈوڑے خوڑلا دیکھ یو سڑی را دے چې هغه سړی څنګه راغی دوه درې نوړی واغېستې ډوډۍ زر خلاصه شوه صحابو تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو ډوډۍ شروع کړې وه خلاصېده نه فلان کې راغی دوه درې نوړی واغېستې په اسات خلاصه شوه وایي مونږ پې د الله نوم اخېستی و بسم الله مو ورسره ویلی او ده د الله نوم وانغېست شیطان ورسره ملګری شو د ډوډۍ برکت ختم بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام روټه تناسو سره د مرګرو ډوډۍ خوړله دې کې یو سړی راغی هغه سړی یو څو نوړی واغېستې بیا هغه سړي وی بسم الله را یاد شو ورته نو نبی علیہ السلام مبارک وخندل چا دې تپوس وکړو د الله رسول د خندا وخت نه ولې دې وخندل وی مونږ د الله نوم اغېستې او ډوډۍ هم خوړه شیطان نه راته خو دا ملګري راغی د الله نوم یې وانغېست او ډوډۍ شروع کړه شیطان ورسره ملګری شو او چې بسم الله وې نو شیطان پاسېد او چې څه خوړلي وه هغه یې الټی کړل نو ما د شیطان هغه الټی ولیده نو خندا راله راغله نو د بسم الله ګوره ډېر لوی برکات دي ښه ډېر لوی برکات دي چې ته یو ځل به راته په دې بیان وکړمه خو د هر نعمت نه مخکې به څه وایې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم دې کې ډېره لویه فایده ده د ما یو ملګری اوس مړ دی الله دې وبخ نوم یې نالم الله په ډېر لوی فضل کړی او ډېر لوی احسان او ډېر په غریبۍ کې مالدار ډېر مالدار شو کورونه او جایدادونه او ګاډي او موټرې ناګانا یکدم پریوت کورونه خرڅ شو ګاډي خرڅ شو ځمکې خرڅې شوې هم ورپسې لاړ پردی ډرایور شو خوار بل له ګاډي چلو هغه هم تلاړ او حتی کې څه موده پر بیا وفات هم شو ما ته څه موده پس یو ملګري هلکه مې پلان کې مې ډېر یاد شوی دی الله دې وبخي داسې ته خو ورسره ډرایور وې چې کوم د ورسره ډرایور و ده داسې څه عمل څنګه یکدم اوچت شو بلا مالدار شو او بیا فوراً پرېوت هغه ځمکې او جایداد او کورونه ګاډي هر څه لاړل پردي مزدور شو ما ته وې مولوي صاحب یو چل پکې وکړو یو ځای کې ته یو غلطي وشوه وایي ما ورته یاده کړه خو د هغه غلطۍ بیا مغه توبه ونه ویسته مې هغه څنګه یو ځای کې یو ګاډی واغېسته یو موټر یې واغېسته وایي چې موټر یې واغېسته نو وایي ما چابي را واغېسته هغه خرڅوونکي نه دله مې ورکړه چې کېنه ورته سټارټ یې کړه وی چې دې ګاډي ته کېنه چابي تاوړه مې چې د الله نوم پې واله بسم الله وی دې ما ته وایي چې دا هغه موټر لم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټېږي زه هغه موټر اخلم چې بې د خدای د نوم نه سټارټ کېږي ګوره کبر راغی لویي راله چابي پې تاو کړه سټارټ شو اک دروازې نه سړی لاړ پرېوت ورځ تر ورځې لړ ختم شو یا د خپلو ګاډو مالک څلور پنځه او د خپلو بنګلو مالک یا پردي ډرایور او هغې کې هم لړ ختم بسم الله کې ډېره لویه فایده ده د ډوډۍ نه هر څیز نه مخکې په دروازه نه نوځې وایې بسم الله او چې کله ډوډۍ وخورې نو د نبي علیه السلام مبارک نه څونه الفاظ دي دغه حدیث کې خو داسې دی چې الحمدلله الذي اشبعنا هغې الله له ثنا ده چې دې موړ کړم مونږ یې ماړه کړو وانعم علینا فمونږ یې احسان وکړه وافضل او ډېر ښه احسان یې را باندې وکړه ډوډۍ هم راکړه او بې هم راکړئ غوښې هم راکړه کجورې هم راکړئ یخسورې هم راکړه لیکن که تا ته دا الفاظ د عربۍ یاد نی صرف الحمدلله وایم کافي ده شروع کې بسم الله او په ختمېدو کې الحمدلله الله له ثنا او صفت دی دا وایا نو چې دا کم نعمت تا وخوړله دې نعمت تپوس به نه الله نه کوي به دی یو شکریه شو